کابل کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. طالب چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د ترمیماتي سروې چارې دوام لري. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د خبرې په لارښوونه د دې وزارت له بېلابېلو برخو څخه د 32 تنو مسلکي انجینرانو او افغان صداقت او باختر ګروپ ودانیزو شرکتونو لخوا د کابل کندهار لوی لارې د ترمیماتي سروې چارې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د 3 پایو پلونو او یادې لوی لارې قلاتخار میدان خار میلینکاري د قلاتخار له مرکز څخه تر شینکۍ ولسوالۍ پورې غځېدله سړک داغګیري، د پلګوټو ترمیم او د سړک غاړې سنګکاري او همدارنګه یوه پایه پل په ګډون د سلنګ لوی لارې 30 کیلومتره سړک ترمیمول او د کابل میدان ښار د 8 کیلومتره سړک ترمیمول هغه پروژې دي چې د ټولګټو وزارت له لوري له وړاندې قرارداد شوی وي او اوس مهال د ځینو پروژو د ترمیم چارې بشپړې او ځینو نورو د ترمیم کار په چټکۍ سره دوام لري. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.